اهدنا الصراط المستقیم. ظاهر معنی وره او بیا مقصد وره چې څه ناشنا مقصد دی یا څه عجیبه مقصد دی. اهدنا مو خو دلته معنا کو خو ګوره دا معنا غلطه ده. موږ وایو اهدنا اوخای غلط دی. تیمور جان ته خو طالب ته بنا نه وې. موږ په پښتو کې وایو اوخای، اردو کې وایو دیکھا دو صراط مستقیم. دا غلطه معنا ده. اهدنا روان کے منگا چلایا ہمیں سیدھا راستے پر. اس کو بے خبر اور بیا د رسو په پیوما چې دا روان کې منګه نو په دې باندې خط خوري پیش حوال دا چې هدایت ډیر لوی شي، ډیر عظیم شي، ډیر عظیم شي. دا عقل دا ټول بازار چې راجمه کې هدایت ته نه رسي. ورګه یو مثال یې راته ویم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک سره ناسو نو بعض وخت به رسول الله مبارک داسې د مذاق او د ټوکو په دغه کې صحابه ته وی دا په حدیثو کې وي د خپل د جاهلیت د وخت څخه خبرې وکړي. ناوی به شروع شنو یو ځل ورته عمر وی یاره زموږ څه د جاهلیت زمانه وه. وی بوتان به م راغېشتو، کله به م په اوږه کړي، کله به م په سر کړي او کله به م ګرځوله، کله به داسې وشو چې د وروڼه به مخ جوړ کړو چې اوږې به شو نو بس هغه بوت په مخ وغه. یو بل صحابي ورته وایي یا رسول الله یو ځل خدای هغه خپل معبودان باطله بوت پرې راغېشتو چې موږ ورته کوم خدای وي روان کړی مې ځان سره واګوله جي صاحب وایي داسې په لاره تلو یو ځای کې او دسمات یې ماله راغی. نو یې زه داسې اخوا لاړم او دس ریمایي چې د خپل رب مخکې په دسمات یې نشم کولی نو هغه مې اخوا کېښود زه ته یې اخوا لاړم. چې رالم واپس چې مې وکتل اوس مې هغه کوم چې زما هغه معبود یې باندې باطله هغه یادومه خدای مې ټول لوند دی. وایي بره ګورم سور نور دی، خدایه کومه لخت نه دا اوبه رالې. وایي چې داسې مې بله لخته وکتل اخوا ګیدل روان و او داسې موتیازې یې کولې. وایي ما وایي چې ای ته خدای دی ته ما وبرات ته ځان د ګیدل د موتیازو نه نشي بچ کولی، ته ما د نور څه نه بچ کړې. رسول الله مبارک وخندل ما ته وګورئ. نو رسول الله مبارک حضرت عمر ته وایي یاره ډېره ناشنا خبره ده، تاسو هم لږ د زړه په غوږ واورئ، ډېر خوند کوي، زما خو پې دا زړه یخ شي، زړه یخه. حضرت عمر ته وایي تاسو کې عقل نو، تاسو کې عقل نو چې تاسو دا د کاڼو دا د لوټو دا د اوهو دا بوتان دا تاسو دا کو تاسو کې عقل نو. اهو دا حضرت عمر دا جواب ور اصله وی دا الله رسول عقل او هدایت نو، هدایت نو عقل او هدایت نو. حقیقت دا دی دا عقل په لحاظ کو ګورې کړه ما ته وګوره ورې د موجوده وخت وګوره. انډیا ورې نن سبا په اوچت دغه روانه ده، دشمن هم دی خو بس تعریف پې کوي. نو بهترین ډاکټران، بهترین سیاستدانان، خو قسم دا میډیکل ډاکټر به وي، میډیکل پی ایچ ډي ډاکټر به وي او د غوا موتیازې بس کړي، د غوا موتیازې بس کړي. اوس پی ایچ ډي ډاکټر دی، ډاکټر میډیکل ډاکټر دی او د غوا موتیاز کوي. عقل ډېر دی خو هدایت نشته. ستا دلته یې بله ورځ دقلته ناست وم یو ماشوم راغی، اوس یې د جومات نه اوبه داسې روانې کړي دي سمې په تیزه. نو دې ماشومان ته مه کارېږو ورته مه کوه بچي د اوبه مه تیزې باید دا ته څه کوې؟ نو دا پنسل زه ویم دا ته څه کوې؟ وایي دا په دې لاره روان وم نو غوا موتیازې کولې د هغې څاڅکي راغلي دي. هغې بچي ته هدایت نصیب دی نو ځان د موتیازو د څاڅکي دی هغه پرېږده مړه هغه پرېږده دا پرېږده. چین ته وګوره کنه، چین نن ورې په دنیا حاوي دی، په دنیا چین نن په دنیا حاوي شو. امریکې نه هم نمبر وړی دی. دا زه ته چې پکې نن لړزېږو را لړزېږو دا اصل کې د چین او د امریکې جګړه ده او زه ځان سوپر طاقت کوم او چین واقعي نن روان دی. نن د هغې مصنوعات وګوره، نن د هغې ټکنالوجي وګوره، نن د هغې دغه وګوره ترقي یافته ملکونو کې د ټولې دنیا په سر باندې روان دی. څومره ساینسدانان دي پکې، څومره عجیبه عجیبه څیزونه دا وګوره دا ټول د چینا څیزونه دي، څومره عجیبه عجیبه څیزونه دي. نو د عقل په لحاظ خو دې حد ته رسېدلي خو چیندخان خوري، مږې خوري، ماران خوري. تاسو مې په دې سوشل میډیا باندې وینئ. ولې
عقل شته خو هدایت نشته نو ته وایې خدای هدایت غواړم هدایت غواړم اهدنا الصراط المستقیم خدای هدایت راته نشي خو کوم هدایت چې صراط مستقیم دی صراط مستقیم ځکه دا د چا لاره ده قاری صاحب بخشه دا د چا لاره ده صراط مستقیم د چا لاره ده زه هغه لارې نه غواړم چې هغه دولتونه دغه دي زه هغه لاره چې تا خپلو ښکلي بندګانو له ورکړي دي یاسین انک وپسې پتیز ووایا علی صراط اے د دوالو جانو سردار یاسین اے د دوالو جانو سردارا والقرآن الحکیم زما دې په قرآن حکیم باندې قسم انک لمن المرسلین ته د پیغمبرانو نه خو د کومې پیغمبرانو نه په صراط مستقیم باندې مال د رسول الله مبارک دغه راکړي صراط مستقیم راکړي ان ابراهیم کان امه پتی لوایا شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم زه د ابراهیم علیه السلام لار غواړم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان رسول الله مبارک ته نه په کتاب پیدا او نه ایمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا وانك لتهدي الى صراط مستقيم خدای دغه لار راته په دغه لار به روان کې روان او خایما روان به کې دلته زمونږ د علما وایي یو دا اراده الطريق او بل دی انسان الى المطلوب ورګه وهغه چې په دې باندې خپل پېښې اراده الطريق څه ته وایي اراده دې ته وایي چې ته ماته وې چې ماته دا دارالعلوم نومانیه لکه برابر کسا التزم نو دا اراده الطريق نو زه به تاته وایم چې بار ته بوځي نو بیا به داسې لاړ شي په دې لاره باندې نو په لاره لاړ شي نو هلته به څه راشي بایپاس نو بایپاس ته بیا داسې ښي طرف ته توشي نو بیا به په دې بایپاس روانې تا ته به یو لاره راځي بله به راځي نه نه به ټولې پرېږدي او مین روډ ته به لاړ شي مین روډ ته به بیا دې ښي اړخ ته بیا روان شي نو دارالعلوم ته به ورسي دا څه شي دی اراده الطریق اوس په دقل ته ته روانې نو کیدای شي لاره نه غلطه شي په بل اخلاق شي په بل اخلاق شي دې ته وایي اراده الطریق ایصال الى المطلوب څه ته وایي ته ما ته دارالعلوم وښایه او زه تیمور جان ته دلته سبق وای تیمور جان وهاب ګل جی صاحب د لاس ونیسه او نیغې بوزه چرته دارالعلوم ته بوزه نو هغه لومبې لاره به راته اساني کړو دا دویمه ایصال الى المطلوب تا به خاص هغه چې کوم ستا مقصود دی هغه ته به دې ورسئ دې ته وایي ایصال الى المطلوب ته وایې خدایه پاکه لاره ښه براته روان می کی خدایا ما د لاس ونیسی او صراط مستقیم ته می بوزي اهدنا الصراط المستقیم خدایا پاکا ما روان کی ومی نیسی په لار کې شیطان ولاو دی ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم هي لختم ولاو دی گستم مختم اخوا لا روانه غلطی خدایا داغه د مقابلین ما ځان سره روان کی یا الله ما ځان سره روان کی عمر سے صراط مستقیم تا اوهو چې په دې تصور ته نو تبرسه کو بل راسي او دا صراط مستقیم لار د چا ده دا لار د چا ده نو الله وی خپکیګه ما شته په دې باندې کسان مثال لتخیمه صراط الذین انعمت علیهم لار داغه کسانو انعمت علیهم چې تا په انعام کړی چې تا په انعام کړی دي انعام یافته بندگان څوک دي خدای دا هغه کسان انعام یافته بندگان الله بیان کړی دي الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دا هغه کسان لاره خدای د انبیاء کرامو د صدیقینو د شهداو د صالحینو په انبیاء کرام کې جناب محمد رسول الله صدیقین د ټولو لوی صدیق حضرت ابوبکر صدیق شهدا ابوبکر عمر شهید عثمان شهید عمر علی شهید او دا نور د امت تر د قیامت دروازه پورې د دقه کسانو لاره صالحین د قیامت پر دروازه پورې د نیکان صلحا نو یو خدا دی چې د دقه خلکو لاره دا موجود به ما ته پیغمبر خو به وي خو صدیقین شهدا صالحین دا به د قیامت دروازه پورې موجود د دقه کسانو لاره یا دویم نمبر مقصد زموږ علما دا وي چې خدایا
په داسې لاره مې روان کړي. ځکه چې د آیات کې الله وایي فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک. دا ډېر بهترین دوستان دي، دا ډېر اعلی دوستان دي. نو خدایا لار د هغه کسانو چې هغه صدیقین دي، شهدا دي، صالحین دي، خدایا زه د دقې کسانو مرګتیا غواړم. اوهو چې د قیامت په ورځ د دوی په صف کې ولاړې او دوی سره نږدې ولاړې، د دې نه لوی انعام بل شته بل خو نشته زما په. نو ته وایې خدایه د دقې کسانو لاره غواړم. غیر المغضوب علیهم، او نه لار د هغې کسانو چې خدای تا پې غضب کړی دي، ولا الضالین، او نه ګمراه. غضب زمونږ د علما دلته معنا کوي مغضوب علیهم هغه دي چې هغوی پیو علم وتو د کتاب خاوندانو علم وتو دې تسلیم کړی وه چې او دا دی واقع دا دی، او بیا هم نه ده منلې. څوک دي؟ یهوده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت منلې چې دا په رښتیا پیغمبر دی. قرآن حقانیت منلو، د صحابو مرګتیا چې دا به مرګري وي دی منل دی یهودو. قرآن شریف کې وایي اوس وخت نشته الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. ای د دواړو جانو سرداره، دوی ستا دا حقانیت داسې د دې نور په شان لکه څنګه چې خپل بچي پیژني، یعنې که خپل زامن پیژني داسې تا پیژني. خو سره د دې پیژنګلو هغوی د رسول الله مبارک نه انکار وکړ، د قرآن نه انکار وکړ. نو مغضوب علیهم زموږ دا علما وي او دا رسول الله مبارک مې یو ځای کې وي چې دې نه مراد یهود دي. خدایه ګورې د یهودو لار نه غواړم. او ضالین چې هغه قمقلي بېوقوفه پیږي نه او ګمراه شي لکه نسوارا. دومره بېوقوف و چې عیسی علیه السلام یې الله کړ، دومره بېوقوف و چې د عیسی علیه السلام مور ته یې الله ووایي لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، درې خدایان. او بل علما زمونږ دا وایي او دا معنا به ډېره خوښه شي چې غیر المغضوب علیهم، د لار دای کسانو الله چې تا پې غضب کړی دی. تیمور جانه غضب موږ څه ته وایو؟ د الله قهر ته. شاباس، د الله قهر ته. د الله قهر په چا راغلی دی؟ د نوح علیه السلام قوم وګوره، 6 میاشتې پې سیلاب راغی. قرآن شریف کې الله وی ما پې خپل قهر نازل کړ، ما پې خپل غضب نازل کړ. د لوط علیه السلام قوم وګوره، 15 ښار الله ته په قرآن کې متفقات ویلي دي. جبریل امین ورته پر علمی او اسمان ته خیجی او 1500 په ځمکه باندې دنده. الله وی دا زما د قهر او د غضب د لاندې راغله. قرآن شریف کې دي. عادیان وګوره داسې ونیولي چې رمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله وی داسې خلق ما په مخ د کائنات کې پیدا کړي دي، خو نافرماني وکړه، الله په خپل غضب راوسته. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا یوم نحس محتصر. بل ځای کې څنګه الحاقة ما الحاقة كذب الثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. تیمور جان صرصر من قبل شپه زمانہ کړی وه، شپیلي والا آواز، دا یو هیبت شان پکې وي. نو دا څومره دا عذاب سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. 7 ليال وشپې او 8 ورځې. هغه طوفان او هغه طوفان چې پکې اواز مو مسلسل مو، او الله وی کأنهم اعجاز نخل منقعر، داسې تباه کړل لکه چې د بونډه قجوره راوباسي. دا ولې د الله غضب پرې راغلو؟ غیر المغضوب. خدای دغه عذابونو موږ نه یو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دلته ګمراهانو لار غواړو، نه دا قهر کړی شوي خلکو لار غواړو، بلکې موږ کومه لار غواړو؟ صراط الذین انعمت علیهم. نو بیا ته وې چې کله ځان له امین وې او چې کله امام پسې وې خدایه دا دعا ګوره قبوله کړي، دا دعا قبوله کړي.
یرونو دا خو راته ما مختصر وي ما خو تاسو ته ووي چې نه د جمعې وخت دومره وي نه زموږ علم دومره دی او نه راته دومره دغه دا بیا ته مختصر هسې په دې مختصر خبره کو ته پېښ شوي او ته په مونځ ودرېږې او دا دعا د یو ځل په دقې تصور په زړه باندې وي وهاب ګل جي صاحب دنیا دې هم کامیاب دی او آخرت ته کامیاب دی او خو نه دی الله دې دقه موږ ته رانصیب کړي موږ ته بل د دعا چل الله په دې کې کولی دی ګوره دعا چل دا موږ ته الله د دعا چل خو ګورې یو سوالګر او راشي مال څه راکړه دا په تم بدو لګي په مام بدو لګي او بل سوالګر داسې چې په خدای یقین وکړه ستا د دې جیب نه پیسې روباسي ډېر په مې په دغه لګه راشي ته خو ډېر سخي وي او ستا پلار هم سخي و ته خو دومره ګوره ښکلی وي او دومره ښه مال هم راله درکړی او داسې دي وګورې دا هغې ځای نه را روان شوي بایپاس ته او تا ته دا وي او بیا درته دا وي ورې ډېر کورونه رالل خو ما د چا کور ته هم ورنه دی ډبولې صرف تعالی رالم نو کو ګوره داسې سوالګري چې دا هغې ځای نه روان شي د یو ورم ډبوي او د بل هم ډبوي او بل هم ډبوي او د بل هم ډبوي او د یو نه غواړي او بل نه غواړي نو ته ولې یو لس روپۍ ورکړې خو کو داسې چې اول یې ته تعریف وکړې او بیا ورته ګورې ستا د دې در نه بل در ته تلم نیمه بل در ته ورغلم نیمه دا ټول مې پرېښودل او ستا دې کور ته رالم نو چې دا راته ووایي نو ته به وایې ښه دا ټول کلي یې پرېښوده دا ټول خلک یې پرېښودل او صرف ما نه غواړي نو بیا به ولته ډېر ورکړي ته وایې الله ته وایې الله خو د دې نه ډېر بالاتر دی الله ته څومره لوی ذات دی او په حقیقت کې د تعریفونو لیکي خدای ګوره ما د نورو خلکو در پرېښي دي صرف تا نه مدد غواړم او ستا عبادت کوم ستا بندې یم ستا غلام یم خدای ماله دا راکړي نو چې یو غیرتي انسان ته ته ده ووایې چې ما د نورو درونه پرېښي ستا دې در ته راغلی ته خو ولې هر څه ورکړې اخو د غیرتیانو غیرتي دی خو اغیار دی اغیارو د هغه د غیرت انتها نشته چې وی تا د ټولو در پرېښود او صرف مال امداد غواړې راشه د ځمکې او د اسمان دا دوانه دروازې پرې کولو او دا بغي الله رب العالمین